حکیم کړي اوس دی ګوري چې ته څه کوي ای ورورا خدای ته ګوره دی ملت ته ښه په مینه مینه ګوره خدای ته ګوره دی ملت ته ښه په مینه مینه ګوره مهربان سترګې غواړي ستا مظلوم افغانستان دی بادشاهي په زړونو وکړه بس همدغه مې ارمان دی ستا ملت کرکې ځپلی بس د مینې په ارمان دی دا ولس لکه ستا څڼې مجاهده پریشان دی بادشاهي په زړونو وکړه بس همدغه مې ارمان دی. در مدت 4 ماه ما فعلا خودم دوجه چندین بار ختم قرآن کریم دادیم. این همین شبی هم که من امروز همین لحظه در حضور شما صحبت دارم شب 27 رمضان بود که ختم قرآن کریم صورت گرفت و الحمدلله امروز ما هم آزاد شدیم و در ارتباط با روش و برخورد مسئولین در داخل زندان ما به شما اطمینان میدم. یکی صحبت‌های تشریفاتی است که از بیرون شایعات صورت میگیره و او عقده‌مندانه می باشه و در اثر برخوردهای غیر قانونی می باشه، اما اوطور یک گپ نیست. در داخل زندان الحمدلله از لحاظ تعلیم و تربیه کاملا درست و خوبتر از گذشته جریان داره که ما در روز تقریبا با جمعی از حفاظ قرآن کریم در روز حفظ میکردیم و حفظ کردن و دیگه استادهایی که مجرب و دانسته و صاحب رسوخ و با شخصیت هایی هستند که در روز میان زندانی ها را درس میدن، تعلیم و تربیت جریان داره. د الله او د مظلوم تر منځ پرده نشته رښتیا ده له آهونو نه ځان ساته ګوره خدای ډېر بې پروا ده له آهونو نه ځان ساته ګوره خدای ډېر بې پروا ده یوه اوښکه لوی سیلاب ده د ظالم کور اخر وران دی بادشاهي په زړونو وکړه بس همدغه مې ارمان دی. هغه زندانونه چې الحمدلله نن ورځ د یو اصلاح په ځایونو بدل سوي زندانونه د تعذیب او د جزا ځای نه دی الحمدلله نن دغه زندانونه د اصلاح په ځایونو او په مدارسو او په تعلیمي مرکزونو باندې بدل سوي دي. بندیانو وارثینو ته که دلته راغلي وي هغوی ته هم دا پیغام رسول غواړم چې تر څو دغه بندیان چې نن ورځ ازادیږي ستاسو خپلو فامیلونو ته درستنول کیږي نو ستاسو څخه دا غواړو چې په آینده کې بیا دوی ته د داسې اعمالو اجازه ورنکړي چې هغه د قانون خلاف د شریعت خلاف او د ټولنې ته د شر و فساد باعث ګرځي. ما نمیخواهیم امارت اسلامی نمیخواهد که ملت خود را برای 1 دقیقه سبب تکلیف و آزار از شود. هدف ما ای است که همینجا که بندی ها آمدن یا فی الحال رها میشه و یا کسایی که در محابس هستند این سبب اعمال ناشایسته و خلاف شریعت ازی است که یارا به اینجا رسانده. از الله متعال ما هم به حق شما دعا میکنیم که در آینده همچون اعمالی که انجام داده بودین و سبب تا به اینجا رساندن شما شده بود که باز این اعمال شما مرتکب نشوین. امیر المؤمنین حفظه الله او د نورو مشرانو د شفقت اثر دی. د هیئت چې د بندیانو دپاره د امیر المؤمنین حفظه الله د هدایت په اساس د سترې محکمې په مقام کې معین سو. تر دې وروسته د سترې محکمې قاضي القضات شیخ صاحب حفظه الله تعالی دا ټول هیئت ته ویل چې تاسې د بندیانو په باره کې د سهولت څخه کار واخلئ. کوشش د دې وکړئ چې پر یو چا باندې د اصلاح علامې ښکاره یي د یو چا څخه هغه خپل د جرم په اساس نه د توبې اثار محرومیږي هغو د ازادۍ کوشش وکړي. پر دې ملت باندې 20 کاله ظلم تیر سوی دی پر دې ملت باندې 20 کاله وحشت تیر سوی دی دا زموږ عام ملت 20 کاله دغه فاسدو اعمالو ته تشویق سوی دی دا ولس ډېر ځورېدلی دی هر چا په سر وهلی
بس په هر څه باندې ارزي خو چا نه دی نازولی بس په هر څه باندې ارزي خو چا نه دی نازولی دی د ښو اخلاقو تږی که ماشوم دی او که ځوان دی بادشاهي په زړونو وکړه بس همدغه مې ارمان دی د هر یوه د قید نیټه پوره شوې نه ده دا د امیر المؤمنین او د هغه مشرانو شفقت ده ورونو د دغو کورنۍ اعضاو ته وایم اولادونه هم ورونه هم که دي ګورئ داسې هغه څه چې د شریعت خلاف عمل ده کړنې دي چې کوي هغو نه یې لرې وګرځوئ طرحه ورته جوړه کړئ چې زما بچی چیرې ځي څه کوي په کومو اعمالو لاس وهي کوشش وکړئ چې دوباره په هغه جرم باندې مرتکب نشي او زندانونو ته رانشي تاسو حق یاست کله تریخ شئ بیا مو نه مني ملګرو ته یې خو زده کړه بسم الله که یو څوک داسې نادان دی بادشاهي په زړونو وکړه بس همدا